د جلال آباد ښار د رمسال څلور لارې هغه ځای چې په نوم اورېدو یې ښایي د ډېرو سترګو ته افغان سیکان او هندوان ودرېږي، خو اوس مهال پکې یوازې یو سیک افغان چرن سنګ پاتې دی. چرن سنګ د پخوا په څېر له خپل پلار او نیکه ورپاتې سیمې ساري او یوناني درمل پلورنځی پایي. د کورنۍ د لسګونو نورو هغه افغان سیک کورنیو په څېر له هیواده کډه شوي چې د جمهوریت له پرځېدو وروسته یې هیواد پرېښود او دی اوس له کورنۍ پرته خپلې هټۍ ته ورڅیرمه د اهلي هنودو په درمسال کې شپې تېروي. ښایي کله هم فکر نه و کړی چې دی به په دې ګڼمېشتي ښار کې دومره یوازې او بې خپلوانو پاتې کېږي. دا خو د وطن مینه د وطن چې چیرې اوسېږي سړی هماغه مینه وطن سره لري. زه خپله د خوږاڼیو ما خوږاڼیو یو سم کله کله ځم هماغه پخواني حالات مې ماته راځي او هماغه پخواني هغه مې سترګو لاندې راځي. د جلال آباد یوازینی سیک افغان چرن سنګ وایي د نورو هیوادونو هوا پرې ښه نه لګېږي، ځکه خو یې له کورنۍ لرې د یوازیتوب دا سختې ورځې شپې منلي او لا هم د خپل وطن اوبه دا نه خوري. د چرن سنګ په خبره کاروبار یې د پخوا په پرتله کمرنګه شوی، خو خوښ دی چې د خپلو هیوادوالو او پخوانیو ملګرو ترڅنګ دی. زما ومیاشتو چې راغلی نو چې تلیفوني تماس لرو ورسره خبرې کوو. ته لاره نشته کوي په ویزه پرواز یې ځو او بیا چې لاړ شم بیا نشم راتلی، بیا پرواز ویزه نشته. چرن سنګ وایي یو مهال په جلال آباد ښار او نږدې پرتو ولسوالیو کې نږدې 10,000 کورنۍ اوسېدلې، خو د کورنیو جګړو او یو شمېر نورو ستونزو او ننګونو له امله ډېری هغه له هېواده کډوال او اوس یوازې دی پاتې دی. 7 میاشتې کېږي چې چرن سنګ خپله کورنۍ نه ده لیدلې. دی وایي تګ راتګ به کوي خو د وطن پرېښودو اراده یې لا نه ده کړې. د نجیب په وخت کې خو زموږ 10,000 کور وو، 3,000 کور هندوانو، خو دا تحول چې راغله خلک ووتو، خلک لاړو. دا کابل درمسال باندې حمله وشوه، کابل درمسال یې چوسوله، خلک پریشانه شو ووتو. کني 400 کور موږ اوس هم پاتې وو. دا چې کابل درمسال وسوځېدو دا خلک ووتو لاړو. اوس مهال یوازینی ملګری دا افغان دی چې په هټۍ کې ورسره همکار او لاس یې پرې سپک دی. د کډوال شویو افغان سیکانو هټۍ او یوناني درمل پلورنځي اوس مسلمان افغانان سمبالوي. وایي پرې پلورل شوي نه دي او ګټه یې د هټیو له اصلي څښتنانو سره شریکه ده. جانغا د چرن سنګ ګاونډی او نږدې ملګری دی. وایي هره شیبه یې کډوال شوي سیک ملګري سترګو ته درېږي او له دوی سره تیرې نږدې 2 لسیزې داسې تېرې کړي لکه د خپلې کورنۍ غړي. دلته مخکې د دوی تقریبا 10,000 کورنۍ هر شی مړی ژوندی په وادونو کې په حساکونو کې موږ ته دعوت راکول، موږ تلو د دوی مړی ژوندی او زموږ مړی ژوندی ته راتله، موږ سره ډېره ښه روابط او موږ هم دوی سره ښه روابط لرو. اوس چې دوی تللی دی موږ هم دوی پسې ښه کوو. هندوانو او سیکانو د افغانستان په ډېری ولایتونو کې عبادت ځایونه او هستوګنځي لرل، خو په تیرو نږدې 3 لسیزو کې په تدریجي ډول له هیواده ووتل او اوس په جلال آباد کې یوازې چرن سنګ او پلازمینه کابل کې د ګوتو په شمېر څو تنه سیکان پاتې دي.